يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو د تیرو خطباتنا دا خبر شروع و چې زمون ځوانان ولې فاسدېږي ولې غلط طرف ته روان دي ولې سمه لار پرېږدي د دې د فساد دپاره قرآن او سنت یو څو اسباب بیان کړي دي که قدرمن ځوانان او زمون کشران هغه وپېژني او موږ ټوله معاشره یې وپېژنو او بې د هغې نه اجتناب او فریض وکړو زموږ ځوانان به د فساد نه بچ شي الله دې بچ کړي موږ به د فساد نه بچ شو زموږ معاشره به د فساد نه بچ شي الله دې زموږ ټوله معاشره اصلاح کړي او الله دې د خیر او برکت معاشره وګرځوي په دې سلسله کې د الله په فضل او توفیق سره د خپل قاصر ذهن مطابق موږ یو سبب ذکر کړی د الله په فضل او توفیق سره به نن دویم سبب ذکر کوو چې د فساد دویم بنیادی سبب د خواهش تابعداري ده زما خوږو او عزتمندو ورونو د انسان په زړه چې کم ارمانونه خوندونه مزې شهوتونه خواهشات راوریږي او د دې د پوروالي کوشش کوي دا انسان به چرې د الله صحیح بندګي ونه کړي دی به چرې د فساد نه بچ نشي دی به چرې د کمال والا نشي دا به قسم قسم نقصانونو تاوانونو رسوایانو شرمندګیانو کې اخته شي چې موږ او تاسو دې معاشره کې کوشش کوو سوچ او فکر وکړو نو ځوانان زموږ لوی وجه همدا د دې تباه کړل ځکه د ډېرو ځوانانو سره د اعلی خوراکونو سوچ او فکر وي دې خوراکونو پسې دې سرګردان وي کله یو هوټل ته تللی و هلته یو پروګرام کړی کله بل هوټل له تللی او کله یو چمن له تللی او کله بل چمن له تللی کله د یو سیند غاړې له او کله د بل سیند غاړې له کله یو غر ته ختلی او کله بل غر ته
په دې چکرو کې او د دې خوراکونو د دې مزو د حاصلولو دپاره داسې شي چې ډېر کرتې دي فرضي منځونه قضا شي، جماعت خو بالکل پاتې شي، هغه شهوتونه او هغه مزې چې دی په هغې کې ډېره فضول خرچي وشي چې د اسراف په وجه الله ناراضه کېږي، مبذر د شیطان ورور جوړېږي، داسې فضول خرچي وکړي بلکې ګناهونو کې وکړي چې دی پرې د شیطان ورور جوړ شي. یوازې دا نو ډېر کرتې دغه خوندونه، دغه چکرې، دغه رحلې، دغه ټورونه دا یوازې په حلالو پیسو نه پوره کېږي، ستدی د حرامو طلبګار جوړ شي او دغه مزې په حرامو طلب کوي. د بعضې ځوانانو ورونو سره د ډېرې سرمایې د راجمع کولو سوچ او فکر دی، ټول عمر د هغې خواهش دا دی چې زه د پلاني مالداره په شانه مالداره شم، نو د دې مالدارۍ دپاره دی په حلالو او حرامو تمیز نه کوي چې څه ورته په لاس ورځي جمع کوي یې قسم قسم نقصاناتو کې واقع شي. د دې خواهش دی چې زه دغې پلاني مالداره د مالدارۍ ته ورسېږم. د بعضو انسانانو شهواتو راخستی دی، د دې شهواتو بنده جوړ شوی، کله یو طرف ته منډه کله بل طرف ته، چې په نتیجه کې ځان هم وشرموي، قوم هم وشرموي، د رسوایي او شرمندګۍ او تور داغ په ټوله قبیله باندې پرېږدي. د دومره فسادات او دومره نقصانات په معاشره کې د دې خواهش د وجې نه راغلي دي. ډېر کرتې ځوانان موږ او تاسو وینو چې هغې غلاګانې کوي، ډاکهماریانې کوي، قسم قسم نقصاناتو کې واقع. ولې؟ ځکه د هغې خواهشات په حلالو نه پوره کېږي، هغه مجبوره دی چې د خپل خواهش بنده دی، د الله بندګي پرېښې ده، د دې خواهش چې ورته سوی دا پوره کړي. قرآن عظیم الشان په دې بنیاد باندې موږ او تاسو ته د خواهشاتو د تابعدارۍ مذمت بیانوي او موږ د دې خبرې نه خبروي چې بندګانو په دې پوهه شئ. ګوره د خواهش ډېره تابعداري دا په حقیقت کې د خواهش بندګي ده، دی د الله د بندګۍ په ځای د خواهش بندګي وکړه او د هغه انسان مذمت بیانوي. فرمایي افرأیت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. اگر څوک دې لیدلی دی چې هغه د خواهش داسې تابعداري کوي لکه بنده چې د الله تابعداري کوي، هغه د خواهش د راضي کولو دپاره دومره کوشش کوي لکه بنده چې د الله د راضي کولو کوشش کوي، هغه څوک دې لیدلی؟ الله وایي د دې خواهش د تابعدارۍ په وجه دی ګمراه شوی دی، صحیح لارې پرېښې د ګمراه دی. څنګه چې مشرکان همداسې وو چې هغوی به یوه ګټه راواخیستل، هغه به یې خوښه شوه، د هغې بندګي به یې شروع کړه، بیا به هغه وغورځوله، بله ګټه به یې راواخیستله، د هغې بندګي به یې کوله. قتاده رحمه الله نه رئیس المفسرین امام ابن جریر الطبري رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې فرمایي، وایي خواهش الہ نیولو مطلب دا دی وایي چې لا یهوي شیئا الا رکبه، هیڅ یو شی د ده په زړه نه راورېږي، د ده زړه ورته میلان نه کوي مګر په دغې ناروا کار پسې ورځغلي، په هغې هغه کار کوي او د هغې د خپل خواهش خادم جوړ شوی دی. بیا الله وایي د دې خواهش د تابعدارۍ په وجه باندې د ده په زړه باندې مهر لګېدلی، په غوږونو یې مهر دی، د ده په سترګو باندې پردې دي. ځکه د انسان قانون دا دی چې د یو شي سره مینه شي، د هغې په باره کې دی ړوند کوڼ شي، چې څوک ورته د دغې شي مذمت بیانوي نه یې اوري، چې څوک ورته د دغې شي عیبونه ښیي نه یې ویلي، څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله
مجموع الفتاوى کی ذکر کئی وی فإن الهوى يعمي صاحبه ويسم خواہش کے قانون دا دے چی دی یوشی سر دی دیر میں نشوہ کنا اغدران دیو کنائی چی دستا یوشی زرد کچھ شو زرد امنو تب دہاگی خواہش پس روان شوی کہ خلق دا دیر خبری ہوئی کہ غم بیتا ناوری او که خلق دا دغه شی ډیر عیبونه په سترګو درو هغه به ته نه ویني الله وی په زړه یې مهر په غوږونو یې مهر په سترګو یې پردې د دې ته به د الله د ګمراه کولو نه وروسته څوک هدایت وکړي زما خوږو عزتمندو وروڼو په د خواهش تابعداري چې یو انسان شروع کړه دا انسان په حقیقت کې د خواهش بنده جوړ شي لکه دی آیت کې ذکر شو دا بدترین الہ دی چې د بندګي شوی ده نو څوک د یو کرسۍ د حاصلولو خواهش لري د هغې کرسۍ د حاصلولو دپاره دی حلال هم کوي حرام هم کوي قتلونه هم کوي دروغ هم کوي ډاکه هم غورځوي ناروا کارونه هم کوي چې د کرسۍ ته ورسي د چا شهرت مقصد دی د خپل شهرت د حاصلولو دپاره ځان ذلت ته هم ورکوي بېغیرتۍ ته هم ورکوي هر قسم نقصاناتو کې ځان واقع کوي د چا مال و دولت مقصد دی د هغې دپاره قسم قسم نقصانات کوي عبدالله ابن المبارک رحمه الله فرمای وی والعبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع بنده د خپل خواهش بنده دی دې زړه چې ورته څه ارمانونه په دې را وورېدل د دې بنده دی هغه پوره کوي چې زما خوراکونه اسکاکونه لباسونه او هر شهوت دی زما پوره شي اصل سړی چې دی اصل انسان هغه ته کله خواهش د ښایسته عزت سره میلاویږي نو پوره یې کړي په حلاله طریقه د عزت سره نو پوره یې کړي او کله ورته د عزت سره په حلاله طریقه نه میلاویږي نو دی وږی ګرځي والحر يشبع تارة ويجوع زما خوږو وروڼو کوم انسان چې دا بیماري ونه پېژندله ګوره د هغه زړه کې فساد راځي حسن بصری رحمه الله فرمای الهوى شر داء خالط قلبا د شهوت چې د خواهش چې دی د ډېره بدترینه بیماري ده چې زړه سره ګډوډه کېږي زړه سره دغه وجه ده چې کوم انسان په دنیا کې د خواهش تابعداري کوي هغه به سپک وي سپکه لکه څنګه چې ابن المقفع رحمه الله نه پوښتنه وشوه ما الهوى قال هوان سرقت نونه قيل ما الهوى قال هوان سرقت نونه وای دا خواهش څه شی دی وای خواهش هوان او سپکواله دی خو دا نون تی پټ شوی دی نور دواړه یو شی دی هوا او هوان خو دې هوا نه صرف دا نون چا پټ کړی دی دغه وجه ده چې قائل هم دغه قول راخستی دی وای نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا نون د هوان نه دا نون هوا کې غلا شوی دی کوم انسان چې د خواهش تابعداري کوي هغه په معاشره کې سپک وي سپک تاسو وګورئ انسان د خوراک ډېر زیات د حد نه شوقي وي ډېر او د هغه خواهش دا وي د دې خوراک په وجه په معاشره کې سپک وي ځکه ډېر کله چې داسې یو ځای نه ورشي چې د هغې خوراک کولو په وجه د خپل عزت په اعمال کړي یو ځای کې دعوت شوی نه دی ورځي یو ځای کې د ذلت خوراک نه دی ورځي یو انسان د لباس داسې شوقي دی هغه د دې په وجه کله ناکله سپکوالي ته ورسېږي او کله انسان د خپل شهواتو په وجه باندې خو یوازې ځان سپک نه کړي بلکې ټوله معاشره سپک کړي زما خوږو او عزتمندو وروڼو قرآن کې چې څومره الله خواهش ذکر کړی دی په مقام د مذمت کې ذکر کړی افرأیت من اتخذ الهه هواه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه
ولكنه اخلد الى الارض واتبع هوا. څومره چې قرآن من ګورو من ته دا خواهش یو بدترین دشمن معرفي کوي چې لکه که ښه په عزت په حلاله طریقه باندې تا ته کم خواهش کم خوندونه الله او د الله رسول حلال کړي دي او په عزت درته میلاوېدل په دې قناعت وکړه او د نورو طلبګار مه جوړېږه ګنې په بدترین سپکوالي به سپک شي. من ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث مهلکات و ثلاث منجیات. درې څیزونه دي چې انسان هلاکوي انسان تباه کوي او درې څیزونه دي چې انسان ته د دنیا او د آخرت د ذلت رسوایي شرمندګۍ د الله د قهر او غضب نه نجات ورکوي. یو د هغه څیزونو نه چې هغه د هلاکت سبب دی هغه دنیا د مال او دولت تابعداري ده. اول د هغې نه چې دی هغه شح مطاع چې انسان په مال باندې بخیل شه کنه او د دې بخل دومره حد ته ورسېده چې نفلي صدقات خو پرېږده خو فرضي حق هم نه ادا کوي زکات نه ورکوي صلة الرحیم په خپل مال کې نه ادا کوي د سائل حق دی هغه نه ادا کوي د میلمه حق دی هغه نه ادا کوي د بچو حق دی هغه نه ادا کوي په خپل مال کې دا بخل دومره اعلی انداز ته رسېدلی دی چې نفلي حقوق خو پرېږده چې فرضي هم نه ادا کوي. شح مطاع. دویم وهوى متبع. دویم د هلاکت سبب خواهش دی چې خلک هغې پسې رواني چې څه په زړه راورېږي نو بس العبد عبد النفس فی شهواتها. دی د هغې بنده دی په زړه کې یو ارمان نه پرېږدي ټول په دنیا کې پوره کوي. حال دا دی چې د الله قرآن کریم کې موږ ته د کافرو صفت ذکر کوي چې هغوی د دنیا خوندونه او مزې په مخ د ځمکه پرېښې نه دي ټولې پوره کړي دي. الله فرمایي اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. تاسو خپل مزي په دنیا کې پوره کړی دي. دی وجې نه به صحابه کرام د دې آیت نه ډېر یېرېدل او ډېر کرتې به حلال خواهشات او حلال ارمانونه هم پرېښودل چې چېرته د دې آیت مستحق ونه ګرځو. اعلی خوراکونه اسکاکونه لباسونه به ورزول چې موږ چېرته د دې آیت مستحق ونه ګرځو. ځکه مؤمن دپاره دنیا جیل دی. جیل کې خواهشات نه پوره کېږي. جیل کې تا ته محدود حد پورې اجازه دی چې پلانې ځای پورې تللی شي پلانې کار کولی شي پلانې نه شي کولی. مؤمن دپاره هم دغسې جیل دی دنیا. شریعت ورته حدود ټاکلي دي چې دا کولی شي دا نه شي کولی دا خوراک کولی شي دا نه شي. بعضې خوراکونه حلال کړي نو بعضې حرام دي بعضې شهوات حلال بعضې حرام دي بعضې لباسونه حلال کړي او بعضې حرام دي. د مؤمن به داسې زندګي وي. نو د الله نبی فرمایي درې څیزونه هلاکونکي دي. یو شح مطاع بخل چې انتها ته رسېدلی او خلک د هغې تابعداري کېدلی شي. دویم وهوى متبع او هغه خواهش چې خلک د هغې تابعداري کوي او ورپسې روان وي. او دریم و اعجاب المرء بنفسه خود پسندي چې خپل ځان ته ډېر مغروره چې زما شریف انسان نشته پوهه نشته عزتمن نشته اعلی نشته چې یمه اوس زه یمه بس خپل رایې ته غره خپل ځان ته غره خپل علم ته غره خپل مال ته غره او هر څه ته چې دی په عجب کې پروت دی ځان ته دی د انسانانو د تباکون سبب دی. او درې څیزونه چې انسان هغه نجات ورکوي نو هغه درې څیزونه څه دي؟ خشیة الله فی السر والعلانیه. چې سړی د خلکو په وړاندې د الله نه یریږي خو چې ځان نه شي که نه په سترګو یې د الله د یرې نه اوښکې را روانې د الله قهر د الله غضب مخکې ته حاضر کی الله مخکې ته پیشي حاضره کی د ذراتو حساب حاصل کی د قیامت ورځ حاصل کی د الله قهر او غضب او د هغې آثار مخکې ته حاضر کی او په سترګو باندې اوښکې راشي. او رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه او په ښکاره هم د الله نه یریږي. دویم والقصد فی الفقر والغنا میان روي کوونکی که دی
غنی وي هم یار روي کوي غناوت په وخت کې پکې تکبر مستی غرور نه پیدا کیږي او که فقیر وي هم درمیانه کوونکی روي کوونکی چاته خپل حاجتونه نه کوي ځان نه ذلیله کوي سوال نه کوي د شریعت د حدودو نه اوړي نه او دریم د هغې نه والعدل فی الغضب والرضا دی به انصاف کوي که دی د چا نه راضي وي څوک یې خوښ وي د هغه په باره کې به انصاف کوي د حد نه به تجاوز نه کوي او چې څوک یې بد شي د هغه په باره کې به انصاف کوي زموږ قانون خدا دی بخاص کر د پښتنو معاشره چې څوک یې خوښي نو هغه د حد نه اوچتوي ډېر زیات د هغه په باره کې غلو کوي افراط کوي د هغه ټول ګناهونه د هغه ټولې خامیانې خطایانې نه مني او هغه یو سپین باز ګڼي او چې څوک یې بدې شي که نه د هغې که صحیح قدم واخیستم هغه ورته بدې ښکاري ولې دی ورته غصه دی نو د هلاکت نه د نجات سبب دا دی چې والعدل فی الغضب والرضا زما قدرمنو عزتمندو ورونو ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه فرمایي وإذا أصبح العبد عرض عمله که یو انسان سبا کی داغه عمل داغه په خواهش باندې پیش کړی شي فإن كان عمله تابعا لهواه فيومه يوم السوء إذا أمسى العبد عرض عليه عمله فإن كان عمله تابعا لهواه فيومه يوم السوء چې انسان سبا کی بیگا کی نو د عمل د ته پیش کړی شي که چېرته د عمل د خواهش تابع نو د ډېر بدترینه ورځ یې تېره کړه چې دی سار را پاڅېدلی خپلو خواهشاتو پسې ګرځي او ماښام شي دی خپل خواهشات پوره کړي یا نه د ده ډېره بدترینه شپه ده ورځ ده او وإن كان عمله تابعا لعلمه كچرت د عمل د علم تابع نو د ډیرو بهترینه ورځ تېره کړې ده تاسو وګورئ چې موږ سهار راپاسو موږ عمل من کردار د علم یعنې د قرآن او سنت تابعداري په موږ کې ډېره ده او که نه خپل زړه کې چې کوم ارمانونه دي دا ډېر پوره کوو دی وجه نه زما خوږو ورونو دا یو بیماري ده چې د ځوانانو په زړه کې پرته ده بلکې زموږ د ټولو په زړه کې پرته ده خو ځوانان د معاشرې ډېره اهمه کردار ادا کوي ډېره اهم بنیاد دی نو ځکه هغه په خطاب خاص کوو دغه وجه ده چې سهل ابن عبدالله التستوري رحمه الله فرمایي وی هواؤک داؤک فإن خالفته فدواؤک هواؤک داؤک فإن خالفته فدواؤک ستا خواهش ستا بیماری دا د دې بیماری علاج دا دی چې د خواهش خلاف به تېری علاج دا دی دغه وجه ده چې د بعضو سلفو نه منقول دي زما خوږو ورونو چې کله یو انسان باندې یو عمل مشتبه راشي چې آیا دا عمل به د شریعت سره ډېر موافق وي او که دا بل عمل به شریعت ته ډېر نږدې په دې عمل به الله ډېر راضي کېږي او که په دې عمل به الله راضي کېږي د انسان د دې عمل کې سوچ او فکر وکړي که چېرته هغه عمل الله ته ډېر محبوب دی کوم عمل چې د خواهش نه ډېر لرې دی او هغه عمل الله ته دومره خوښ نه دی کوم چې خواهش ته نږدې دی ځکه موږ ته الله قرآن کې د خواهش مذمت بیانوي خواهش د الله په مقابل کې یو دویم اله خلقو ګرځولی دی چې د الله د بندګۍ په ځای د دې الوهیت مني د دې بندګي کوي دغه وجه ده چې د انبیا علیهم السلام چې څومره دنیا ته راغلي دي هغوی د خواهش خلاف تحریک چلولی دی چې د خواهش خلاف قرآن کریم کے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل ته فرمائی افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون ایا هر رسول چې ستاسو د خواهش خلاف راغلی دی نو تاسو د هغې تکذیب کړی دی یو ډلې تکذیب کړی دی او بله ډله موجلې ده
افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم. دلیل دی چې انبیا د خواهش خلاف راغلي او دې کې یو دویمه غټه خبره دا ده چې د خواهش تابعداري دومره بدترین جرم دی چې باطل پرست راغلي دي. بعضې انبیا یې د دې په وجه وژلي دي او بعضې انبیا یې تکذیب کړی دی. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. دومره بدترین چې خلکو خپل ورونه د خپل خواهش د حاصلولو دپاره مړه کړل، خلکو خپل پلرونه د خواهش د حاصلولو دپاره مړه کړل، خلکو ډاکمارانې د خواهش د حاصلولو دپاره واچولې، خلکو ځانونه وشرمول د خواهش د پوره کولو دپاره، بلکې په خپل کورنۍ قوم او قبیله باندې تور داغونه پرېښودل د خواهش د پوره کولو دپاره. نو خواهش هغه بدترینه بیماري ده که د دې علاج دې ونه که نو چرې به کامیاب نشي. ځکه خو موږ ته رسول الله بلکې ایمان دې سالم نشي پاتې کېدلی. موږ ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. مؤمن به جوړ نشي تر دې چې خواهش دې زما د دین تابع نه کړي، تر څو چې من خپل خواهشات د قرآن او سنت مطابق جوړ کړي نه وي چې قرآن او سنت اجازه راکړي هغه خوند او مزه اخلو، چې اجازه یې نه راکړې پرېږدو یې، نو تر دې پورې د الله نبي وایي مؤمن جوړېدلی نشي. او هغه انسان ډېر زیاتو رسوایانو او شرمندګیانو ته پیش دی څوک چې د خواهش تابعداري کوي. احمد بن ابي الحواري وی زه یوه ورځې د یو راهب په خوا باندې تېرېدم چې هغه ډېر سخت خوار و، ډېر زیات کمزوری و. ما ورته وویله لکه چې بیمار یې؟ هغه راته وویل او ما څه وخت نه بیمار یې؟ وایي څه وخت نه چې زما باندې قلم د تکلیف شروع شوی دی، بلوغ ته رسېدلی یم، بیمار یم. د هغې پیر مقصد دا و چې ګناهونه رانه کېږي، دغه بیماري را پکې ده. په نفس کې قسم قسم بیماریانې دي، یو بیماري ګناه ته میلان ده، دا بیماري را پکې ده. ما ورته وویله چې علاج دې نه دی کړی؟ وایي ډېر علاجونه مې کړي دي خو اخره کې اوس مې یو داغ ته اراده ده، داغ دا پې لګوم. په عربۍ کې داسې متل دی وایي آخر الدواء الکی، چې سړی ستړی شي او نور دوایانې کار ونه کړي نو بیا داغ لګوي، داغ اوس په سره کې په هغه ځای ولګوي، هغې داغلو باندې هغه ټیک کېږي. وایي اوس اخرنۍ بیماري اخرنۍ علاج کوم. وایي اخرنۍ علاج څه شی دی؟ وایي داغ پې لګوم. ویل داغ څه شی دی؟ وایي مخالفت الهوا، د خواهش په مخالفت چې دا زړه ونه داغم که نه نو هغه وخت کې زه کمال ته نشم رسېدلی. یو ځلې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناست و، صحابه کرامو د خپل یو ملګري تذکره کوله، د هغه دیانت، د هغه د تقوا، د هغه د زهد، د هغه د ورع ډېر زیات تذکره کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چپ ناست و، کله چې صحابه کرامو ډېره مدح د دغه انسان وکړه تو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه هل کان صاحبکم اکثر ذکرا للموت؟ د ستاسو ملګري به مرګ ډېر یادو؟ صحابه ویل چې نه مرګ خو یې ډېر نه یادو. ویل د ستاسو ملګري به د نفس خواهشات پرېښودل ډېر؟ ویل نه، چې څه ته به شوق وشه هغه به یې کوو. د الله نبي وفرمایل چپ کوئ، ګوره دا ستاسو ملګری هغه مقام ته نه دی رسېدلی تاسو چې د کوم تذکره کوله. د حدیث مطلب دا دی چې دې اوچتو مقامونو ته سړی په دوو غټو صفاتو رسېږي، یو چې مرګ چاته یاد دی کمال ته رسېږي، دویم چې د خواهش خلاف زندگی کوي دی کمال ته رسېږي. د ستاسو ملګري چې دا دواړه کارونه نه دي کړي تاسو څنګه د دې د کمال صفت کوئ؟ دیو جن علماء کرامو په دې موضوع مستقل کتابونه لیکلي دي، ذم الهوا، د خواهش مذمت. ځکه د دې خلکو بندګي کړې ده، د خپل معاشره ډېره فاسده کړې ده، دې ډېر نقصانات پیدا شوي دي. زما د اسلام قدرمنو ورونو، خاص کر نوجوانانو ورونو، د هر قدم قدم نه مخکې لږ قرآن او سنت ته یو نظر اچوئ. هر قدم قدم
په سوچ باندې ګدای چې زه نن پلاني یو خواهش پسې روان یم پلاني کار پسې ما ته الله او د الله رسول اجازت راکوي که نه راکوي دا قدم چې زه اخلم په دې به الله او د الله رسول زمانه راضي وي که ناراضه وي داسې نه چې یو قدم واخلې په دې قدم ته باندې د الله غضب او لعنت را نازل شي الله درنه ناراضه شي د ایمان د سرمایه نه دې محروم کي آینده کې د نیکو اعمالو توفیق درنه کي خاتمه دې په کفر باندې راشي خاتمه من ته الله رب العالمین د یو عالم تذکره کوي چې هغه جلیل القدر عالم و د الله اسم اعظم ورته یاد و هر یو دعا چې به د الله نه وغوښتل الله قبلوله د تاریخ علما ذکر کوي چې 12,000 شاګردانو ته د الله آیاتونه درس کول خو دنیا ته میلان وکړو د خواهش تابعداري وکړه الله رب العالمین ته ناراضه شو مرتد د دنیا نه لاړ خاتمه په کفر باندې راړه الله د هغې تذکره کوي فرمایي ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه انسانی کرامت ته ختم شو د سپي پسې راګرځېده فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث زما خوږه نوجوانه ورورا دې واقعه کې لږ سوچ کوه په احتیاط باندې قدم واخله رب شحوة ساعه اورث حزنا طویله ګوره د یو ساعت غم کله کله ابدي د یو ساعت خوند کله کله ابدي تا غم درواړی یو قدم د خوند ستا زندگی په غمونو او پریشانو کړهونو کې یو شهوت پوره کول ستا ټوله زندگی ابدالاباد خرابه نه کړي رب شهوة ساعه اورث حزنا طویلا دا وګورئ دنیا کې چې کوم جهنم کې چې کوم خلک پراته دي او هغوی چې دی په دې جهنم په سکروټو لوډ په لوډ اوړي هغوی څه شي دلته داخل کړي دي یو څو ورځې زندګي د خپل خواهش موافق تېره کړې ده د انبیاو خلاف یې کړی د الله دین یې غاړه نه ورکړې ابدالاباد نقصان کې واقع زما خوږو وروڼو راځئ چې په تېرو ګناهونو باندې په صدق توبه وباسو د نن خپل عمل صفحه نوې فایل کولاو کو نوې صفحه د زندګۍ شروع کو او په هر قدم کې لږ سوچ کو چې دا قدم د الله د مرضۍ مطابق دی او د الله د غضب او د لعنت دا خبره چې زه کوم دا د الله د مرضۍ مطابق دی او د الله د غضب دا مال چې زه خرج کوم په دې الله راضي کېږي که ناراضه کېږي دا خرچې چې زه کوم په دې باندې الله ناراضه کېږي هر عمل نه مخکې لږ سوچ وکړو تر څو پورې چې زموږ او ستاسو زندګي د قرآن او سنت موافقه شي او ټول ژوند هم د الله د حکمونو موافق شي رب العالمین دې موږ او تاسو د خواهش د بندګۍ نه وساتي او الله سبحانه وتعالی ته موږ او تاسو ته د کتاب او سنت په نوراني احکامو د عمل کولو توفیق راکړي یا الله هغه قدمونه چې موږ ستا د مرضۍ خلاف کې دی الله معافي کې آینده کې زمونږ سترګې غوږونه لاسونه قدمونه د خپلو حکمونو موافق جوړ کړي الله د قرآن او سنت صحیح خدمتګاران هم جوړ کړي او هر قدم مو په اخلاص بنا کړي الله زمونږ اعمال د ریاکارۍ د عجب د طمع او د نورو مفسداتو نه محفوظ کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين